سره مینا کړم وطن افغانستان لزان راته ګرانه لزان راته ګرانه. د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د هیواد خبرونې درنو مینوالو ستړي مسئ. زه د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ ته میزانې والا هغو ولسوالیو څخه ده چې تقریبا 90% وګړي په کرهڼه او مالداري باندې بوخت دي او په کرهڼه او مالداري کې بیا تقریبا 15% وګړي د دوی یوازې په کرهڼه بوخت دي او په کرهڼه کې هم تقریبا لویه فیصدي هم انار تشکیلوي. زه د میزانې ولسوالۍ کې د خلکو سره د دهقانانو سره د کروندګرو سره مرکې کوو او د دوی باغونه در باندې وینو چې د دوی سږکال حاصلات د انارو د څنګه سوي دي او د انارو دپاره د دوی مارکیټ چیرې دی او د دوی حاصلات څنګه دي سږکال. تاسو هم زموږ سره پاتې سئ. بیا هم د میزانې ولسوالۍ ده او دا منطقه نه پوهېږم چې څه په نامه ده. له دې ځوانه پوښتنه کوو ستاسو نوم څه دی او دا منطقه په څه نامه ده؟ زما نوم عطاالله دی. دا د تور د مراڼو په نامه دی. دا د تورو مراڼو سیمه ده. ماشاءالله دا خو ډېره ښایسته سیمه ده، ډېر ښه انار سوي دي او بیا دا ستاسو انار چې زه کوم ګورم ډېر ښایسته انار مو سوي دي. د تېرو کلو په پرتله باندې محصلات سږکال څنګه وو؟ سږکال خو ډېر برابر دي، که په روز کال تر بل کال انشاءالله برابر دي. صحیح ده. تاسو اوس د انار چې کوئ د انار تاسو چیرې وړئ؟ د انار موږ بس کابل یا غزني دغه منیکو ته وړو، د کابل ته یا غزني ته. کله د لې هم یو تجار راځي تاسو د لې هم د سودا نور سره کوئ؟ د دې تجار راشي د دې هم سودا ورسره کوو، د دې تجار راشي سم تجار د دې هم سودا ورسره کوو. یعنې تجاران راځي نور ولایت و خود راځي بالا خو تجاران پخوا رقمه نه راځي خو اوس بیا هم راځي. پخوا خو کلونه وچ ونه راکړه، اوس لا شاوخوا بیا هم دغونه وسل سته راځي. داسې ټکان ورک سوي دي، امنیتي فضا قایمه ده، امنیت قایم دی. تاسو څومره د خوشحالۍ احساس کوئ چې په دې ښایسته باغو کې ګرځئ او حاصلات مو او څومره ورسره لوړ سوي دي د تېرو کلونو سره؟ ځکه چې دا هم منطقو کې هم په دا ځینو ساحو کې پخوا دلته ډېری وختونه جنګونه ول، دلته ډېری وختونه ټکان ول. ټکان ولکه خپل باغ ته دا باغونه ویني دا دغه د ټکان راشي ګوره اوس دي د ټکان څخه ولکه باغ ته راخلاص دی. اوس ډېر برابر دي چې دغه امارات راغلي دي، ډېر اوس سره وسایل د ټکانو څخه خلاص شي. بیا هغه هم حاصلات سم شو، باغونه سم شوه، اوبه ورڅ برابرې شوې ورسره. یعنې د حاصلاتو د لوړوالي یو لامل به مو دا هم وي چې په تېرو کې په جنګونو کې ضایع کېدل مالونه مو اوس نه ضایع کېږي؟ یا اوس نه ځي، پخوا اوس ډېر برابر دي، اوس ډېر دغه دي. پخوا نه ورته راخلاص وای، نه مشکواس وای، نه مو اوبه پر لګوای سوای. اوس اوبو ته راخلاص اوبه لګوای سو، مشکواس سم په باغ کې ګرځېدای سو. د شپې د ورځې کار کوئ؟ د شپې د ورځې کار کوو، دونه شی هم په دنیا نشته. دا باغ به مو دغه کوچنی باغ ستاسو خو ماشاءالله باغونه دلته ډېر دي، دا کوچنی باغ چې اوس ما او تا پکښې ولاړو او شاته هم په کامره کې هم دوستان هم همدا باغ ویني، دا به څو خرواره انار وکړي؟ دا به نو یار تقریبا دغه 6 خرواره 7 خرواره داسې شاوخوا انار به ماشاءالله ماشاءالله بیخي ډېر دي. او ډېر دي، دغه 6 خرواره 7 خرواره کوي. صحیح ده صحیح ده. کور مو ودان، ډېره مننه ډېره مننه. دوستانو تاسو هم د خپرونې تر اوسنۍ شېبو زموږ سره پاتې سئ. غیرت کی نمونه‌ای وطن اسر لمبئی د عشق فلسفه‌ای درنو دوستانو او محترمو لیدونکو بیا هم ستړي مسئ. بیا هم میزانه ولسوالي دا منطقه له دې ځوان څخه پوښتنه کوو چې دا منطقه په څه نامه ده او دلته هم یو رود تېر سوی دی، مانده تېر سوی دی، که څه هم سږکال ډېرې زیاتې اوبه پکښې کې دي خو په هر صورت باندې اما په ځینو ساحو کې چې موږ پوښتنې کولې ویل کېده چې اوبه کمې سوي دي. ول دې ځوان څخه پوښتنه کوو، تاسو هم زموږ سره پاتې سئ. ستړي مسئ. نوم مو څه دی؟ څنګه جوړ یې ښه کور مو ودان، ډېره مننه. نوم مو څه دی؟ سمیع الله. سمیع الله خانه، حاصلات مو څنګه دي؟ بالا خو سږکال د حاصلات ور نه وه خاص، ستړي وو، دغه ناقص ستړي وو. انار مو سږکال څنګه دي دغه منطقه کې؟ اول خو دا راته د دې منطقې نوم څه دی؟ درویزه. درویزه. په دې درویزه کې خو دا دی مانده بهیږي، ډېرې زیاتې اوبه کې پکښې کې دي، اما په ځینو ساحو کې ویل کېده چې دلته اوبه نشته، د اوبو د مشکله سره موږ مخ یو، اوبه کمې سوي دي، خو دلته خو دا ډېرې زیاتې اوبه دغسې بهیږي. اوبه خو ډېرې دي خو کال وچې حاصلات ډېرې، کال آباد حاصلات نه وي، یعنې کال او باد و. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. کور مو ودان، ډېره مننه ډېره مننه.
حذیفه ستا د ننګ هره میړانه له ځانه راته ګرانه له ځانه. درنو لیدونکو یو بل باغ ته رالو، ماشاءالله واقعا ډېر ښایسته باغ دی، ډېر ګڼ او ډېر شنې درختې دي، ښه انار یې هم کړي دي. پر همدغه چې زه ګورم شاوخوا ټول انار پراته دي. دا ځوان دلته په انارو باندې لګیا دی، انار راټولوي، له ده سره خبرې کوو. ستړي مه سئ، ستاسو نوم څه دی؟ نورالله. تاسو مهرباني وکړئ کامرې یو خوا ته لږ متوجه سئ. نورالله خانه دا راته ووایاست چې دغه انار سږ کال مو د پخوا په پرتله انار څنګه سوي دي؟ او سږ کال چې زه کوم ګورم ماشاءالله انار خو بیخي زیات دي، دغه مځکه مو ټول انارو نیولې ده که څنګه؟ هو سږ کال خو اصول سره برابر دي، خو د پروژ کال نه کمه دی نه دي، کمزوري دي سره. د کمزورتیا دلیل یې څه دی او ولې کمزوري دي؟ اوبه سره خشکې دي، اوبه سره کمزوري دي، کار نه سره کوي، سره ستړي وي، بالا سره دغ کېږي. سږ کال به دغه باغ تاسو ته څونه حاصل وکړي؟ دا خو ماشاءالله ډېر ښایسته باغ دی، زه چې ډېر وګرځېدم داسې باغ مې نه و لیدلی، خو دا بس اول ځل دی چې ورباندې پېښېږي. نو نه یې خبره 400 کاټنه به سي، 500 کاټنه به سي، دغونه شاوخوا کېږي. نو دغه ماشاءالله دا خو ډېر زیات دي، نو بیخي زیات دي. دا بیا تاسو چیرې وړئ؟ کابل کې وړئ، کلات کې وړئ، کندهار کې وړئ، چیرې وړئ؟ کابل کې وړم، کابل کې وړم. صحیح ده. دا ټول کاټن کوئ، بیا سره اول نمبر، دوم او دریم نمبر درجو باندې ویشي، بیا کابل ته وړئ؟ بیا 300 کمه یې کوو، بیا کاټن ځان ته کوو، بیا کابل ته. اجاره والا هم کله کله راځي دا ځایونه باغونه په اجاره نیسي؟ راځي سره د 2-3 کاله خو نه دي راغلي، بله ډالر نه معلومات ورسره کوو، اجاره کوو. سږ کال څنګه و مرضونه انارو کړي وو که؟ مرضونه سږ کال خو اصول ډېر سره کمزوري وو، که انځر وله که انار ورسره خشک وله ګوره سره چودلي دي، سم پر نیمه یې سره دغه دي سره هغه سره نسته، ډېر سره ستړي وي بالا. کوم وخت چې دغه انار مرضونه وکړي، لکه تاسو چې ویل سږ کال یې چینجی هم کړی و، نو بیا تاسو دې دپاره کوم درمل کاروئ؟ څه شي وراچوئ؟ څه شي هغه نو یو رقم دواوې دي هلته په کندهار کې دي، هغه راوړو، بیا په دغه کې وراچوو، بالا نو بیا کې دغه سلو بالا غوچو ورکوو، بالا نو کې ورکوي، خو ورک وي کې نه ورکوي. اوس تاسو ذخیره د دې دپاره لرئ، سړې خونې لرئ، او که نه بس دا تاسو هم تر یو پروړې لاندې کوئ یا په کوټه کې ږدئ، بله ورځ یې وړئ؟ څنګه کوئ دا؟ دا خو نو اوس هلته موږ خونې ته وړو، بیا په خونه کې سره کوټه کوو، بالا نو چې میاشت بعد سو، 2 میاشتې بعد سوي، سر واخیسته سره ګران سوه، بالا نو بیا وړو. صحیح ده. کور مودان ډېره مننه. نظام د شریعت خیستا په امارت خلی کلمه باندې رپان بیرغ نشانه. درنو دوستانو، دلته تاجي کاکا په دې انارو باندې لګیا دی، د ده څه پوښتنه کوو چې دا دوی د کوم هدف دپاره دا واښه ورباندې اچولي دي، دا بېدې ورباندې اچولي دي، کیپروړ ورباندې اچولی دی، د ده څخه هم پوښتنه کوو. حاجي کاکا دا راته ووایه چې تاسو دا څه شي پر اچولي پر دې انارو باندې؟ دې باندې موږ واښه اچولي دي، یخچالونه نشته چې حاله ژوند یې په هره ولایت کې په نورو دولتونو کې یخچالونه دي، د انار اواخ په یخچال کې کښېږدي، هغه نه بیا تر هره وخته پورې پراته وي چې نرخ نواد یې معلوم شول، نو بیا یې وړي. تاسو ولې خپله یو یخچال نه ورته جوړوئ؟ په محلي کچه باندې تاسو ولې یو شی د دې دپاره نه جوړوئ؟ بیا پروړ باندې تاسو څه وخته پورې ګزاره وکړي؟ دا خو تر ډېره وخته ګزاره نشي کولی، څو شپه دپاره هم دا په اچولي دي. موږ په ټولو خلکو کې دا توان ولکه یې چې یو ځای جوړ کړو ورته او د انار کښېږدو، دا توان په خلکو کې نشته. یعنې په دې پروړ کې دا تر څونه وخته پورې د انار ساتل کېږي؟ دا پروړ 15 ورځې 20 ورځې بلا وخت نه ده. صحیح ده. د هغه وروسته بیا راباسي بازار ته عرضه کوي؟ بیا بازار ته په کارټونانو کې اچوو، بازار یې وړو. نو سږ کال مو انار څنګه دی؟ د انارو کاروبار مو څنګه دی؟ دا انار تاسو دلې خرڅوئ، کلات بازار ته وړئ، کندهار ولایت ته انتقالوئ، دا څه به کوئ؟ اول خو زموږ انار د وچکلۍ سره مخامخ دي، ډېر د اوبه نشته، شی نشته، تاسو په خپله ورته وګورئ، ډېر کمزور دي. بل چې هغه انار یې سوي دي، څه اوبه لري، هغه دا رقم دي چې هېڅ خرید نه لري، فروش نه لري، په ټول میزانه کې یوه سودا څه اوس پورې نه رسوي. دا تاسو څه پلان لرئ؟ دا انار تاسو چیرې خرڅوئ؟ چیرې دا به موږ وړو پر شاجوی، پر مکور و، تر کابله پورې، په غزني کې به خرڅوو. هغه چې یوسي هر سړی بارکای د موټر د هغې خوا چې راسي، د موټروان باقي دی. څه کول پکار دي؟ د مسجدونو څخه مو دا خواهش دی چې دوی دا وکړي، اول موټر دلته ډمونه را جوړ کړي، دغه یو ډم جوړ شوی دی، بل د کوثرغار د شیلې په نامه یو ډم دی، داسې را جوړ کړي، نو د زموږ منطقه کامیابه ده. د میزان په هره ساحه کې باید ډم جوړ شي، ټول میزان د وچکلۍ سره مخامخ دی، یوازې دا څه هم نه ټوله. او بل دا غواړو د ټولو مسؤلینو سره چې زموږ د ټولو شیانو قراردادونه د تاجکستان سره وشي، د ازبکستان سره وشي، د
روسانو سره وشي د بل ملک سره وشي نو به زموږ ته شی خاص شي کوم انګور دی کوم لوبیا ده کوم انار دی کوم هر څه شیان دي هغه به خاص تجارت شي. اوس دغه انار چې ستاسو د سوي دی یا لږ یا ډېر او دغه انار ستاسو چیرې وړي تاسو خپله څه تصمیم لرئ؟ موږ دا تصمیم لرو موږ تر شاجوی تر غزني تر تاسو خپله شخصا تر شاجوی غزني هغه ډېر انار لري هغه د کابله پورې وړي دلته اجارې والا نه راځي یا اجارې والا نه څه کوي هېڅوک هم نشته. صحیح کور مو ودان ډېره مننه ژوند دې اوسي دوستان له تاسو څخه مننه زموږ سره پاتې فساد شهاب حذیفه ستا د ننګ هره میړانه لزان راته ګرانه لزان راته ګرانه لزړه در سره مینه کړم وطن افغانستان. درنو دوستانو بیا هم ستړي مسئ بیا هم د میزان ولسوالي او د درویزک سیمه چې د دغه کلي اخواته نور د سیلم منطقه شروع کیږي او دا هم یوه هغه منطقه ده چې دلته ماشاءالله اوبه ډېرې زیاتې دي او د انارو باغونه هم دلته ماشاءالله د تیرو کلونو په پرتله باندې بیخي ښه سوي دي. د دې ځوان سره خبرې کوو. ستړي مسئ نوم مو څه دی؟ څنګه یې بخیر یې ښه جوړ یې مهرباني کور مو ودان ستاسو نوم؟ ما نوم جانان دی. جانان دا راته ووایه چې دا منطقه د درویزک په نامه ده که نه؟ د درویزې د سیلم د پپلزو د سیلم د درویزې د سیلم پای دی درویزه ورته وایي ځان ته خپل مسجد لري. حاصلات سږ کال د تیر کال په پرتله باندې څنګه دي په دې منطقه کې خاصا د انارو حاصلات؟ د انارو حاصلات ټوله وراسته سوله چینجه یې وکړي دوا یې پر وپاشي غریبانان ټوله ټوک ټوک سوه نو هېڅ درک یې ولاکه چاته معلومېږي چې دا په څه وجه سره خو د چا د اوبه خو ډېرې دي دلته اوبه ډېرې دي اوبه د اوبو خبره نه ده دغه ونه بله ورځ اوبه وه چا یعنې مرضونه یې کړي دي مرضونه یې کړي د دې لپاره بیا تاسو تداوي او دوا او درمل بیا څه شي کاروئ نو بس دا د چینجي دوا وه دا په دغه باندې نس باندې ورکوه دغه یې پر پاشه هېڅ ګټه نه ورته کوه تاوان یې و ګټه یې نه وه اوس یې ورته ورسې سر ټکوي وایي وروره موږ مسکینان یو در په در یو پوروړي د بل حق پر باندې دي نو وصول چې ډېر شي 1000 12 دغه حاصلات اوس تاسو چیرې وړئ چیرې خرڅوئ؟ نو حاصلات سږ کال خوند نشته که هغه لږ دي څوک یې په کیسه کې نه دي پروا نه لري څوک نه پسې راوځي نه څوک دغه یې غواړي بس چاته پراته په باغ کې څوک یې ورور ځغلی په بازارو ولې دا تاسو د کلات بازار ته نه وړئ هلته یې ولې نه خرڅوئ؟ د کلات بازار ته چې موږ ویسو نو هلته خو په 50 غواړي یا په 80 زموږ مصرف نه راجوړوي صحیح و خلک ډېر در په دره دي نو اوس یې دی ځان په وچلوي چې او که پورولو ته ورکړي او که خپله په کرایو کې بیرته ځینې ځي دته شی نه پاتېږي دی بیا بیرته د ځانه په دا کرایه کې بیا بیرته د ځانه صحیح کور مو ودان ډېره مننه ژوند دې اوسي دوستانو له تاسو څخه مننه زموږ سره پاتې شئ. نظام د شریعت خیستا په امارت خلی کلیم باندې رپان بیرغ نشانه لزان راته ګرانه لزان راته ګرانه لزړه در سره مینه. درنو دوستانو بیا هم ستړي مسئ یو بل باغ ته راغلي دې باغ کې چې موږ ګورو ماشاءالله ډېر ښایسته انار سوي دي او دا درختو کې تقریبا په داره درخته کې 10 کیلو 40 کیلو انار لیدل کېږي. د دې حاجي صاحب څخه پوښتنه کوو چې د دوی انار څنګه دی مارکیټ یې څنګه دی تجارت یې څنګه دی او خرڅلاو یې څنګه دی د مرکز کلات پورې انتقالوي د غزني ولایت ته وړي کابل ته وړي دی چیرې وړي تاسو هم زموږ سره پاتې شئ. حاجي کاکا ستړي مسئ او دا راته ووایاست چې ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ملا بسم الله. ملا بسم الله کاکو دا راته ووایاست چې انار مو څنګه دي سږ کال حاصلات مو د تېر کال په پرتله باندې څنګه سوي دي؟ زه خو چې تر کومه ګورم دا درختې ماشاءالله ډېرې ډکې دي. بس حاصلات خو ډېر ځایونه کمزوري دي یو ځای که یو باغ پاتې لکه دغه باغ چې پاتې دی هغه هم په ډېر تکلیف باندې د اوبو تکلیف یې ډېر ورسره کړی نو اکثرته باغونه د اوبو د کمښت په خاطر یو مخ پر مخ وچ دي نو یو باغ هغه هم خلک چې نو کې قدرتمند خلک دي نو هغو دغه حال ته رارسولي دي نو اکثرته باغونه پر مخ ختم دي اوبه ډېرې کمې دي نسته در سره د چشم د اوبو سره خلک یعنې علت هم د حاصل د کموالي دا دی چې ته اوبه کمې دي اوبه کمې دي و دغه باغ و پروسږ کال د دغه باغ
انار یو په 3 وداره صحیح خو سږ کال ګوره چاودلي دي دانې کوچنۍ دي مثال نو دا هم د اوبو کمښت دا انار اوس تاسو چیرې وړئ؟ دا اوس مرکز کلات ته تاسو انتقالوئ، نور ولایت انتقالوئ؟ د خرڅلاو دپاره تاسو دا ولین که خو موږ که د دې تجاران راشي بیا یې د لې ورباندې خرڅوو تجاران یې نو وړي پاکستان کې وړي بل ملک کې وړي نه په اجاره یې ورکوئ؟ په اجاره یې ورکوو او که چیرې هغه تجاران نشي را یا په بیه کې نشي سره جوړ بیا نو دا خلک را شوقي اږدي یو وخت نو بیا وړي کابل ډېر زیار سره باسي اوس تاسو دلته سړکونه لرئ چې تاسو دا بیا ذخیره کوئ یا د یو وخت لپاره ږدئ وړئ او که نه په دغه منطقه کې خپل هم نه خرابېږي تر یو وخته نه خرابېږي داسې په باغو کې اوس دغه باغ والا چې دی ګوره هلته ځای ورته جوړوي بیا نو لانده واښه یا دغه لندې پاڼې دا پر اچي بیا نو دا نه دونه ډېر کاږي نه وچېږي یوه میاشت یوه نیمه میاشت یې موږ ږدو د هغه پس یې نو بیا کاټنوو کابل کې وو دا ټوله باغ تاسو ته څو افغانۍ جوړولی سي؟ دا نو که نو کې دا رقم کمزوري لکه دا اوس نو بیا خو پیسې لږ جوړوي ځکه انار یې کمزوري دي نه که تاسو یوه میاشت ذخیره کوئ ځکه یوه میاشت وروسته خو هغه اوس چې کوم انار بازار ته عرضه کېږي دا ډېر پورې دا کمیږي دا له منځه ځي دا خرڅېږي بیا نو یوازې هغه محدود کسان دا بازار ته خپل انار عرضه کوي چې هغو ساتلي لکه تاسو بیا نو پیسې جوړوي که چیرې نرخ خدای پاک هلته برابر کړي دا باغ تقریبا 15 لکه 10 لکه مخکې خو یې جوړول یا سږ کال ډېر کمزوري دي صحیح کور مودان ډېره مننه ژوندي اوسئ دوستانو زموږ سره پاتې جنتی هوا دي زار شم ګلستانه لزانا رتګرانا لزانا رتګرانا. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کور مودان چې تاسو هم زموږ سره تر اوسۍ شېبو ملتیا وکړل راغلیو د ولسوالۍ مقام ته چې د ولسوالۍ د مرستیال صاحب جناب مولوي عبدالقادر سادات صاحب سره مرکه کوو تر څو پورې دوی هم هغه لنډ معلومات راکړي چې انارو د بڼوال لپاره دوی څه کړي دي او څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري او څه کول اړین دي تاسو هم زموږ سره پاتې شئ جناب قاري صاحب ډېره مننه کور مودان چې موږ ته مو وخت راکړئ د تاسو هم مننه ستاسو د ملي راډیو ټلویزیون له لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کور مودان مهرباني وکړئ جناب قاري صاحب دا راته ووایاست چې د انار دپاره تاسو څومره مارکیټ پیدا کړی دی د مارکیټ په برخه کې تاسو څومره هڅې کړي دي ډېری ځایونو کې د دهقانانو د کروندګرو د بزګرانو د بڼوالو غوښتنه هم دا وه چې مارکیټ د انارو دپاره پیدا سي میزان ولسوالي خو زابل په سطحه یوه غرنۍ او زراعتي ولسوالي ده نو زراعت په وخت کې میزان ولسوالي ډېر ښه زراعت لري انځر لري انار لري د انځرو سیزن خو تېر شوی د اوس فعلا د انارو سیزن ده نو انار د بقا په پرتله اوس زیاتوالی کې راغلی ده نو موږ هم د بزګرانو لپاره کوشش کوو مؤسسات هم راجلب کړي دي ولایت مقام په جریان کې اچولی ده چې د دوی د باغو لپاره یو ترتیب برابر شي د اوبو نورو دواو لپاره یعنې چې د دوی باغونه دغه لپاره مېوو لپاره ښه دغسې فعلا هم سږ کال انار بیخي ماشاءالله میزان یې ښه انار دی د رنګ له کیفیته د خوند له کیفیته ښه مارکیټ لري نور هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې صحیح د نورو تجارانو سره هم تاسو خبرې کړې دي او د دې تر څنګ د اړوند ریاستونو سره هم تاسو کله موضوع شریکه کړې ده چې دوی هم د مارکیټ په برخه کې لا هم هڅې وکړي نو تجارانو سره هم راجلب کړي دي یعنې تشویق کړي دي ودې ته چې دوی د دې راسي میزان ولسوالي کې دلته سوداوي وکړي نو خلک هم انشاءالله خوشحاله دي ښه په راحت باندې دي نو ښه په شوق باندې خپل کارونه کوي د شپې تر دروازې او شام نیت ته خلک د لیک ټوله شپه ماشینان سټارټ اوبه لګوي نو
پخوا خو داسې نه سوی کېدای دروازې به کلي چا کار وکړي چا به یې نه وکړي اوس امنیت ښه امنیت ته ښه په ډاډه زړه باندې ټوله شپه د لیبتیانې وروره خلک اوبه لګوي مشران یې شټاټي نو حاصلاتو کې یعنې د دوی د پر تګ راتګ باندې هم کم بندیز د شپې نشته چې یا ولاړه سي یا وختي رالاس یا ناوخته رالاس هېڅ مسله نشته یو مسله هم نشته دوی هم ښه خوشحاله دي که چېرې مارکېټ پورې خپل انار رسوي نو پخوا به داسې مشکلات په لارو باندې وو پیسې مصرفونه به ډېر کېده اوس دا شی نشته که په شپه ځي که په ورځ ځي که په شپه د لې کار کوي که په ورځ باندې کوي ښه په ډاډه زړه باندې کوي یو مشکل هم نشته ښه امنیت ده موږ هم انشاءالله امادګي ورته نیولې ده د شپې تر ورځې دلې ګزمې ورباندې ګرځو نو امنیت هم شته دوی هم تشویق کړي دي تجاران هم توجه دغه تجارانو راړولې ده نور ولسوالۍ لپاره مؤسسات هم په جریان کې کړي دي ولایت مقام هم په جریان کې ده انشاءالله نور هم کوشش کوو چې د دوی لپاره پر امادګي موږ ونیسو ډېری ساحو کې د خلکو دا هم غوښتنه ول چې دوی ته باید د اوبو دپاره چکډیمونه جوړ سي د چکډیمونو په برخه کې هم تاسو کم اړوند ارګانونو په جریان کې اچولي یا هم د مؤسساتو سره د لوړو اداراتو سره کومه خبره کړې ده مؤسساتو د چکډیمو برابر باندې خو د لې اوس فلحال چکډیم خو دا اوس ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي د لې د ولسوالۍ سره نږدې نو شیکان کې یو چکډیم څه ټیم مخته همدغسې نور هم کوشش روان ده مؤسسات راجلب سوي دي یو پروژه شروع ده خو فعلا نوملیکنه شروع ده نو کار لا نه شروع سوی انشاءالله په دې پروژه کې به ډېر چکډیمونه یعنې په هره ساحه کې یو چکډیم یا استنادي دیوالونه دا ټول په نظر کې نیول سوي دي نو انشاءالله نږدې کې به دا کار شروع شي چې د دوی ستونزې حل کړي کور مودان قدرمن قاري صاحب سادات ډېره مننه تاسو هم مننه چې زموږ ولسوالۍ ته مو سفر راوکړي کور مودان ژوندي اوسئ دوستان تاسو هم زموږ سره پاتې سئ گلشن وطن آبادا تدریب د الاعداد ټاټوبی د جهاد په وړاندې د فساد گلشن وطن زما د هیواد د خپرونې درنو مینوالو ډېر زیات مننه کور مودان چې زموږ سره ملتیا وکړه دا د زابل د میزان ولسوالي وه چې د انارو په اړه باندې مو تاسو ته خپرونه وړاندې کړه تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او متعال څښتن ته لاس سپارو الله مو مل وخت مو بخیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لزړه در سره مینه کړم